هغه کوم عملونه دي چې د الله سبحانه وتعالی د خندا سبب ګرځي. شپږ عملونه دي علماو لیکلي دي. اول چې کله یو انسان هغه په سورلۍ باندې کینی او بسم الله وی، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر وی، سبحان الذي، دغه دوا تر اخره پورې وی، نو وی دی مسلمان ته چې کوم دی انسان ته الله جل جلاله چې کوم دی خاندي. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تبسم وکړو، نو تپوس یې وکړو چې تاسو خو زمانه دا تپوس ونه کړو چې ما را تبسم ولې وکړو. صحابه وویل ولې مو وکړې؟ نو هغه وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه هم دغسې تبسم کلی و، او وی چې کله یو مسلمان هغه په سورلۍ باندې کینی او د الله تعالی نوم د هغه حمد و ثنا ووایي، نو الله جل جلاله چې کوم دی د مسلمان ته هم خاندي. و چې ګوره د سورلۍ په حالت کې چې کوم دی د هم ماته عاجزي وکړله، ځان یې راته عاجزه ثابت کړو، ځان یې راته کمزوری کړو. اگر چې یو کله یو انسان په سورلۍ باندې کینی، نو دغه چې کوم دی د فخر او د غرور وخت چې انسان ځان غټ ښکاري، او د فخر او د غرور وخت به دغه وخت کې دی د الله جل جلاله هغه پاک نوم چې کوم دی هغه واخلي او روان شي. الله تعالی وایي د مسلمان ته تبسم کوي، خاندي ورته. دویم نمبر چې کله انسان اولني صف ته چې کوم دی جمع ودرېږي او په اولني صف کې ځای وي، او یو مسلمان اولني صف ته ورمنډه کړي، ځانه پکې ځای ونیسي، په جلدۍ سره شي، نو دې مسلمان ته چې کوم دی هم الله جل جلاله خاندي. او الله تعالی وایي چې وګوره دا پلانې بنده چې کوم دی زما د رضا کولو دپاره چې ما راځي کې څومره کوشش کوي او څومره خواري او محنت کوي زما د رضا دپاره چې ځان یې اولني صف ته راورسولو. نو چې جمع ودرېږي، نو مسلمان نه دا پکار ده چې هغه ځان داسې جلد ثابت کړي چې زه په جلدۍ کې یم او مخکې صف ته چې کوم دی ځان نه د ځای کولو کوشش وکړي. په دې سره الله جل جلاله په ډېر ښایسته طریقه سره چې کوم دی د انسان نه راضي کېږي او الله جل جلاله انسان ته چې کوم دی خاندي. دریم نمبر چې کوم دی کله یو مجلس او ملګري روان وي او په دې کې چې کوم دی یو غریب فقیر ملنګ راشي، د الله په نامه باندې څه وغواړي، وایي دا ټول مجلس تېر شي، څه وله ورنه کړي، په دې کې صرف یو ملګری ځان پاتې کړي، د تشو امتیاز په بهانه باندې یا د څپلۍ بوټ وغیره کلکولو په بهانه باندې ځان شاته کړي، دا ملګري تېر شي او دی د فقیر ملنګ چې کوم دی د الله په نامه باندې څه روپۍ پیسې د خپل وس موافق ورکړي، وایي الله جل جلاله هم چې کوم دی د خپل شان مطابق چې کوم دی د خپل بنده ته خاندي چې وګوره څومره په اخلاص سره چې کوم دی د زما د رضا لپاره دی فقیر ملنګ له چې کوم دی دا صدقه او خیرات وغیره ولا ورکړو. نو دی مسلمان ته چې کوم دی الله جل جلاله خپل شان موافق چې کوم دی الله تعالی یو صفت دی، دا به مونږ د هغه سره مونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا د الله صفت دی، مونږ به د هغه سره د هغه د شان موافق مونږ چې د الله تعالی سره څنګه ښایېږي، هغسې چې کوم دی الله جل جلاله خپل بنده ته چې کوم دی خاندي. څلورم نمبر چې کله شپه وي او زنانه چې کوم دی زنانه ښځه او خاوند کمره کې ویده یو خاوند یې راپاسي تهجد وکړي او د خپله ښځه باندې د اوبو هغه شبنم وکړي چې دا راپاسي او تهجد وکړي، نو په دغه وخت کې چې کوم دی هم او دا ښځه چې کوم دی په دې باندې غوسه شي او قار شي، نو په دې وخت کې هم الله سبحانه وتعالی چې کوم دی د خپل بنده ته خاندي او د خپل بنده ته چې کوم دی تبسم کوي په دغه وخت کې چې وګوره زما د رضا دپاره چې کوم دی څومره کوشش او خواري کوي. دغسې پنځم نمبر چې کوم دی بالعکس چې سړی ودی او زنانه راپاسي، د سړي په دې مخ باندې اوبه ور وخري چې راپاسه تهجد ټیم دی، تهجد وکړو، دا سړی چې کوم دی په دې باندې غوسه شي، نو هم الله سبحانه وتعالی چې کوم دی د خپل بنده ته تبسم کوي او خاندي ورته. او شپږم نمبر چې کوم دی کله یو مجاهد هغه د الله جل جلاله په لار کې د الله تعالی د رضا دپاره چې کله جهاد کوي او د ده سره هېڅ اسلحه وغیره هم نه وي، دغسې بغیر د اسلحې نه او بغیر څه د مدد کولو د یو څیز نه هغه چې کوم دی د جهاد میدان ته ودانګي د کفارو منځ ته او د الله تعالی د رضا دپاره چې کوم دی جنګېږي، نو وایي دې مسلمان ته چې کوم دی الله جل جلاله خاندي چې وګوره د کافرو په ګرم ټولګي کې چې کوم دی زما د رضا لپاره نه اوس اسلحه شته، نه یو بل څه شته دی، ورنوت او زما د رضا لپاره جنګېږي، نو وایي دې مسلمان ته چې کوم دی هم الله جل جلاله تبسم کوي او خاندي ورته. بدر کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکولو مجاهدینو ته د جهاد په باره کې، نو دا چې کوم دی یو صحابي و هغه وایي دا خپله زغره وایستله ګزار یې کړه او نبي علیه السلام ته یې وفرمیل چې یا رسول الله نن چې کوم دی زه د خپل ځان دپاره خپل رب چې کوم دی هغه خندومه، او زغره یې ور واچوله او دقسې چې کوم دی د کفارو منځ ته یې ور ودنګل او جهاد یې شروع کړو
حتی کې چې الله جل جلاله په لار کې هغه شهید کړی شو. نو دا صحابه چې دیو به چې کم دی د الله جل جلاله د رضا به چې کوم سبب مو هغه به دیو لټولو، کومه طریقه به چې وه هغه به چې کم دی دیو لټول چې الله جل جلاله به مونږ په څنګه طریقه باندې به الله سبحانه وتعالی زمونږ او تاسو نه راضي شي. هغوی به چې کم دی همیشه دا کوشش کولو. نبی علیه السلام به یو عمل اخرج به دې سره الله سبحانه وتعالی زمونږ او تاسو نه دومره رضا کېږي. هغه به چې کم دی صحابو بیا دا کوشش کولو چې هغه عمل وکړي. نو موږ او تاسو لپاره پکار ده چې موږ او تاسو هم داسې طریقې اپناو کړو، داسې عملونه اپناو کړو چې هغې باندې الله سبحانه وتعالی زموږ او تاسو نه راضي کېږي او د الله تعالی رضا وي پکې، د الله تعالی د رضا سبب ګرځي. داسې عملونه چې کوم دی هغه ما او تا په خپله زندګۍ کې راولو، په خپل ژوند کې راولو، په هغې باندې عمل وکړو، هغه راوالو نورو مسلمانانو ته ور وښایو. دا به زما او ستا د دنیا او د آخرت د نجات لوی ذریعه شي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې په خپلو احکاماتو د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم